د پکتیا تیری او مرکز ګردیز کې د یاد ولایت ګڼ شمېر سپین ږیرو ځوانانو او عوامو وګړو د التحریر الشام مجاهدینو لخوا د سوریې د لوی فتحې په ویاړ د قرآن کریم ختم د خوږو ویش او هلته د مجاهدینو د بریاوو ستاینه وکړه. د شام د فتحې مراسمو په لمانځنه کې مولوي عزت الله مخلص پر مسلمانو هیوادونو د یووالي او اتفاق غږ کوي. د شام هغه سرسپارلو غازیانو ته د دې عظیم فتح مبارکي وایو. دا چې مسلمانان ټول یو ملت او یو جسد ده، څنګه چې موږ دلته خوشحاله یو، په نور نړۍ کې هم مسلمانان په دې فتح باندې خوشحاله دي او د ټولو اسلامي هیوادونو نه مو دا غوښتنه ده چې ټول دې داسې یو د سپین کلمهدار او محمدي بیرغ تر سیوري لاندې راټول شي. پکتیاوال د سوریې فتحې د لمانځلو مراسمو کې دا د مجاهدینو یو لوی افتخار یادوي او پر ټولو مسلمانو هیوادونو د یووالي، اتفاق او فکري رغښ پر جوړونه ټینګار کوي. په اړه احساس تکل او حاجي نورالدین وویل فکري اړخونو ته ډیر متوجه سي. تقریبا چې وګوري په نړۍ کې ډیر اسلامي ممالک دي چې دوی د ستم او د یرغل لاندې دي. که چیرته مسلمانان متفق او متحد وي ان شاء الله بیا به نشي کېدلی چې دوی یو څوک سره وشیندي وپاشي. نو ټول مسلمانانو ځوانانو ته او د نړۍ ټول مسلمانانو باندې موږ غږ کړو چې دوی په اتفاق او اتحاد واوسي، په راتلونکي باندې ډیر کار وکړي. شام شریف د آزادولو د فتح تبریکي وایم. الله تعالی دې همیشه اسلام په هر ګوټ کې دغسې کامیاب لري، دغسې بریالی لري، دغسې موفق لري. اولین فتح و چې غازیانو په افغانستان کې د اسلام بیرغ ودروو. انشاءالله امید خدای ته لرو چې نن په شام شریف کې ولاړ ده، سبا به د فلسطین په هغه مظلوم خلکو باندې هم دغه بیرغ ځړېږي. د یادونې ده چې تېره ورځ د التحریر الشام مجاهدین د پرلهپسې مبارزې په لړ کې وتوانېدل څو د بشر الاسد حکومت نسکور او د سوریې حکومت د چارو واګې ترلاسه کړي. حیران احمدزی، امید راډیو، پکتیا.